د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله وی لا تمارین احدا وان كنت محقا، د خلکو سره ماریزې ډېرې مه کوه اگر که ته په حق یې. دا دروند خوی نه دی. ګوره ماریزې بعض مباحثه چې کله ضرورت یې سړی وکړي بعض نیمځي کې نور د هر چا سره من خلا د یو نیم هم لیدلی دی د هر چا سره بحثونه کوي. که تا ورته یو دوه خبرې وکړي چې یاره داسې داسې بس دی سټارټ شي. څنګه راشه کښېنه واوره او دا او داسې او دغه نه دې ته ګوري چې دا مخامخ سړی جاهل دی، نه دې ته ګوري چې سپین ګیری دی، نه دې ته ګوري چې ځوان دی، نه دې ته ګوري چې عالم دی، نه دې ته ګوري چې جاهل دی. خو بس انختی دا د دروند مسلمان شان نه دی. هر چا سره بحثونه مه کوه ماریزې. بعض نیمځي کې ضرورت راغی خبره اهمه ده مخامخ سړی لایق د دې دی چې د هغه سره دې بحث وشي هلته به سړی خبره کوي. ولې په دې ډېرو ماریزو کې څه نقصان دی؟ ما ته نقصان د دې څوک وشماري. عزت کمیږي، شر د جوړېدو خطره ده، عزت کمیږي او د شر د جوړېدو خطره ده. نور څه پکې نشته، په ډېرو ماریزو کې څه نقصان نشته. بارک الله فیک، وخت ضایع کېږي، خفګان جوړېدی شي او ټول ناهمه کېدی شي د خولې نه دې داسې څه وځي چې هغې کې د الله نافرماني نو تا ګټه څه وکړه. نو هر ځای کې د خلکو سره ماریزې مه کوه. بعض ځای کې او مخامخ سړي ته ګوره هر چا سره بنخلي هم نه، یو سړی ګوره د سره لایق د دې نه چې ته ورسره خبرې وکړي او تا ولې دومره مقام ورکړی دی چې ناستې ورسره بحثونه ورسره کوي او خبرې ورسره کوي. او جاهل دی مني نه، دې لایق نه دی. تاسو ته ما قصه ذکر کړې وه که نه، یو پیر چېرته هسې یو خیالي قصه بعضو لیکلې ده. یو پیر چېرته خر او اس وران شي نو خر وی چې دا واښه چې دي دا سره دي، اس وی واښه شنه او دا باسونه کېدو د دوی دا خبرې روان. خر کله منله وی دا سره نو کیس چې کله د جنګل باچا ته ورسېدو ازمري ته نو هغه ټول لا جمع کړو او فیصله یې دا وکړه چې واښه چې دي دا سره یي څنګه چې خر صاحب ویلي دي او اس په غلطه دی او اس جیل ته مو واچوئ. نو ټول ځناور حیران شو چې لکه دا څنګه فیصله باچا وکړه. بیا یې تپوس کړی باچا صاحب تاسو ډېره ناروا فیصله وکړه، څنګه سړی جیل ته م لاړ پکې اس او خبره د هغه صحیح وي دی مې جیل ته په دې نه دی بولی چې دوی ویلي چې واښه شنه دي، واښه خو شنه دي، خو جیل ته مې دی په دې بوتو چې ده ته چا ویلي چې د خر سره بحثونه کوه. تا اوس د خر نه دومره غټ شی جوړ کړی دی چې ته اوس سره بحثونه کوې او دلیلونه ورته کوې چې نه واښه شنه دي، خو هغه وایي سره دي یو سره دي. قصه ختمه شوه. هر ځای کې قصه مه اوږده وه. او وروره ستا بس صحیح شو، ته صحیح یې، زه لاړم، سلام علیکم. مه خپل عزت خراب کوه، مه وخت ضایع کوه، مه علم ضایع کوه. ته به دلایل ښیې، ته به دلایل ښیې. تاسو ته ما ویلي زموږ یو ملګری دی عالم دی کراچۍ کې، هغه وی یو کس را سره باز شروع او وی دا پټکی مټکی اچولی او ښه برابر ښکارېدو چې دا یا رسول الله ویل او پیغمبر ته چغې وهل تاسو وابیان دا نه منئ. او وی ما شروع وکړو دا دلایل مې وښو سو مینټلي ګیا مسلسل ځکه چې وي زه دې سوچ کوم چې زما د دلایلو نه بعد به د دم څه خبرې راځي او راشي د اول نه بې میخونه ټک وه چې قصه وله ختمه کړه. وی ما ځان ستړی کو او وی بیا ده شروع وکړه. ما وی ځان تیار کړی دی چې دی به اوس کوم دلیل بیانوي چې بیا زه د هغې جواب وکړم. دلیل خو به صحیح نه وي خو څه خو به وایي. وی ما ته وی او په دې ټرکونو چې شاته لیکلی
بن کې به کړو وی ما ته وی چې په دې ټرکونو چې شاته لیکلي یا رسول الله په ټرکونو نه لیکلي نه ما هغه ته سونی ما ورته چې تا ته ګناه نشته ګناه ما ته وه زه ګورم را ګورم نه او بحثونه کومه دا دلایل دی او دا دغه دی او دا شروع ده نو هر ځای کې سړی مریضي نه کوي په دې باندې د سړي عزت کمیږي د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله وایي او دا به اخرنی نصیحت والو ډېر ناشنا نصیحت دی اذا هممت بامر من امور الدنيا ففكر في عاقبته الله اکبر وی کله چې دنیوي یو کار قدم اوچتوي دا یاده کړئ ګوره ښه دنیوي یو کار څه دی تجارت کې مزدورۍ له ځئ څه شی بیه کې واده کې یو تعلق چا سره جوړی او داسې پسې بیا زه چې سم ستا اراده ده چې دا کار کوم نو یې په انجام کې به یې سوچ وکړي دا د هوښیار سړي کار دی سوچ به په څه کې وکړي انجام مونږ پښتانه ګوره خفه کېږي به نه انجامونو منجامونو ته نه ګورو مونږ ور ودرېږو بیا به وروسته ګورو چې څه ورسره کوي ویم ورځبي بیا به ورسره ګورو ته به ورسره بیا څه وګورې اورېدلی هم دی دا ټکی که نه اوس پې ورځه او بیا څه کي ګورو به نه هوښیار سړی ځان له کینې اول چې دا زه چې په کوم کار ورځم د دې انجام هغه سره نو بیا څه وایي فإن وجدت ثواب الله فأمضي که دې پکې د الله رضا وموندله چې او دا کار الله پې راضي دی روا دی دې کې څه ناروا نشتي دې کې دیني څه نقصان نشتي څه تاوان پکې نشتي نو بیا پې ورځه بسم الله که او که چېرته وإن خفت عقوبة الله فيه فانتهي عنه او که چېرته تا پکې داسې څه وموندو چې هغه ناروی او الله پې ناراضه کېږي نو بیا د هغې نه بیا شاته شه که چېرته موږ دا قانون په خپل ژوند کې راوستی که نه زموږ ډېرې مسلې به حل شي لکه ستا اراده د تجارت کولو ته یاره زه تجارت کوم اول څه وکړه انجام څه مطلب شو چې انجام د دې د الله رضا ده او که د الله ناراضه کېدل دي دا مطلب د انجام که د الله رضا پي د الله رضا پکې مطلب یعنې الله په دې کار راضي دی او روا کړی دی او کیدی شي دا کار عبادت ومي که نیت برابر کې نو بیا به بسم الله که ګاډی اخلم ځان له دنې علم په قرضه او بیا داسې کوم او بیا داسې کوم او بیا دا خبره نن سبا خلک تاوی راته وایي چې حلاله کړي دا ټوله مسله په دې کې سوچ وکړه چې دې کې د الله رضا شتي او که دا کار روا دی که نه دی دا رشته کومه زه هلته د دې به څه هغه جایز دي نه دي جایز انجام به یې څه وي فایدې څه ده تاوان یې څه دی یو خبره به ته زه وکړم زمونږ پښتانه چې د ډغرې خوري ځای په ځای که نه نو یو وجه د هغې دا ده چې پښتنو کې دا عیب دی چې کوم کار چې کوي د هغې د انجام مبارکې سوچ نه کوي ځکه موږ ډغرې خورو په دې به خفه کېږئ نه ګورئ دا راته زه یو داسې حقیقت ویم چې موږ لیدلی دی موږ انجام ته نه ګورو چې دې به نتیجه سره وشي صحیح ده زه خو اوس دا کار کوم خو د دې به نتیجه لنډه نتیجه راته نه ویم ته به دا سوچ وکړې د دې کال بعد څه نتیجه ده 15 کاله بعد د دې څه نتیجه ده دا ماله فایده راکوي که ماله تاوان راکوي زما په بچو به څه اثر کوي هوښیار سړي سوچ ته وګوره زما په بچو به څه اثر کوي زما په ښځه به څه اثر کوي زما د مور پلار په ژوند کې به دا څه اثرات پرېږدي هغې نه بعد به بیا ته قدم اوچتوي هغې نه بعد به بیا ته یو کار په باره کې فیصله کوي چې یا یې کوم او یا یې نه کوم دا ډېر قیمتي نصیحت دی د امام مالک رحمه الله او په دې باندې به اکتفا وکړو
ان شاء الله باقی چې کوم نصیحتونه دي هغه به را روانو نشستونو ته پرېږدو. رب العزت دې موږ د هر غم درد او تکلیف نه لرې ساتي او زموږ په ژوند کې چې کوم غمونه دي، دردونه دي، مرضونه دي، تکلیفونه دي، الله دې هغه په خپل خاص رحم او کرم سره ختم کړي. او الله رب العزت دې موږ څنګه چې دلته راجمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنتونو کې یو ځای کړي او الله دې زموږ مشران کشران ټول وبخي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.